د هغه دروازې په خولې کې څومره کسان وو؟ راتلونکې برخه. کله چې هغه مړ کېده دا کسان چېرته وو؟ سمه ده. د بهرنیو چارو وزارت له ما پوښتنه کوي په یو سخت حالت کې د پوستې حالت څنګه دی؟ د هاشم پر ځای چې د هغه وراره د هغه ژمنه کړې ده چې کسان د پوستې له شاوخوا نه لرې کوي. هغوی یوازې زما مخې ته یو جګړن رابلې، که نه نو زه خو یوې اردو ته په تمه. یوه پوښتنه مې کوله. څه خبره ده؟ هغه الیاس اړیکه مې ورسره نه ټینګېږي، هغه په عملیاتو کې دی؟ شاته شه ولما شاته لاړ شئ ولما د سهار رئیسي سرزوري کوي، قسم کوو چې بیا مو ولم. زما د زوی کلیزه د سلواتروري په کور کې هسې نمسه نه و پاتې. د چمتووالي لپاره مې ځینې شیان واخیستل. ښه دې وکړل. وایم چې ټول په کور کې پوخ کړم. څنګه